سلامونه دوستانو، ګوټن ټاګ، ورځ مو په خیر. خدای دې وکړي چې د رخصتي ورځ مو په خیر تېرېږي. دوستانو، شاهین جان یوه پوښتنه کړې ده چې په الماني ژبه باندې څنګه وایو زه لاړمه او ته راځه، یعنې زه لاړم او ته راځه. دوستانو ښه پوښتنه کړې ده، د حالاتو مطابق پوښتنه کړې ده. راځئ چې په الماني ژبه باندې زده کړو زه لاړم او ته راځه. نو دا په الماني ژبه باندې څنګه وایو؟ راځئ وایو داسې وایو. Ich bin gegangen und du kommst. Ich bin gegangen und du kommst. Ich bin gegangen und du kommst. یعنی زه لاړم او ته راځه. ich مطلب زه، gegangen مطلب لاړم، مطلب تېره شوې زمانه ده. gegangen او که وایي چې زه ځم بیا هغه وایو ich gehe. خو که وایي زه لاړم ich bin gegangen راځي، ځکه چې دا تېره شوې زمانه ده. und مطلب او، und مطلب او، du مطلب ته، kommst مطلب راځه. ich bin gegangen und du kommst. زه لاړم او ته راځه. دوستانو